برقمنده د ارک وایي صحیح دی کله چې ارک ته راشو کوم ځای پورته تاسو کولو دا ویلی و دا ویلی و دا ویلی ډایرکشن ویلی ډایرکشن سر جهت ورکړي ویلې مو چې په ډراګ کې کولی شو ارک انتخاب کړو یا دا چې ای انټر کو شارټکټ دپاره او یا د ټیب نه دغه ارک انتخاب کړو دلته ورته چې سټارټ اینډ راډیس یعنې یو ځل شروع ورکړه بیا ورته ورکړه بیا ورته شوا ته یې نه کړه چې څومره شوا یې دي صحیح دی که نه نو دې خاطر ورته وایي چې ښه کله مو چې اوس ماته وایي چې سپیسیفای سټارټ پوینټ وایي چې سټارټ پوینټ کوم دی مګدې نه قیمت ورکړو چې سامان نقطه هم انتخابولی شي اوس درته وایي چې اینډ پوینټ ورکړه یا وتر ورته ورکړه صحیح دی اینډ پوینټ یا وتر په دې خبره ورته یم چې لس ډي د زاویې علاوه وخت مو ورته یم 150 ته چې د اینډ پوینټ صحیح شو اوس به یې شوا ورته ورکړه صحیح دی شوا ورته ورکړه زه د دې شوا دي ونیم صحیح مطلب دا چې دا شوا که چېرته دلته وتر وصل شي نه شوا چې دا ونیم وتر هم اندازه شته او شوا اندازه دواړه ته ورکول شي صحیح شو صحیح شو بیا کله د بل پسې سنټر سټارټ اینډ یو مرکز انتخاب به شروع دا کوم تاسو ویلي مو او سر لږ ګډوډ شو کنه استاد څه مخکې شاته خو ته دا شارټکټ د مخکې کنه څنګه چې ایم انټر کو د ارک د پاره به مطلب چې سی د سنټر د پاره به سنټر انتخاب او بیا سټارټ اینډ همداسې وکنه دا هم سنټر سټارټ به اینډ ډبل اس سنټر سټارټ انګل مرکز او پر انتخاب وګور څه شروع کو ورته وایي چې څومره زاویه دی پوخي صحیح شو هلته فرق کوي مطلب سټارټ سنټر انګل شروع به مرکز او بیا مرکز نه لکه ډول مرکز انتخاب او پس هغه شروع به ورته وایي چې زاویه څومره زاویه دی پوخي ورته دا مرکز شو کولای تاسو قیمت او زاویه دوه ورکړئ سټارټ پوینټ او د مرکز نه سټارټ پوینټ څومره فاصله باندې څومره زاویه باندې او بیا ورته وایي چې څومره زاویه وپوخي صحیح شو ضرورت هم یو سل 15 ته راځي مطلب دا غنه ترې پورې کوم ځای دا ټول یو سل 15 ته راځي صحیح شو بیا کړو بل په ځای سنټر سټارټ لینث یو مرکز انتخاب وي به شروع به ورته وتر ورکو صحیح دی ورته دا مرکز شو شروع کې ماته سوې قیمت ورکول شي بعد اوس وتر ورکړي صحیح دی تاسو وتر ورکړو قیمت او بل ورپسې دی کنټینیو څه کار تاسو چې د سو قوسونو مطلب قوس مونږ ډېر رسم کړي او په اخر کې ته نه معلومیږي چې اخري قوس زموږ کوم یو دلته راشي ارک ته ورته وایي کنټینیو دا به د اخري نقطې نه شروع کېږي چې کوم اخري ارک تاسو رسم کړی دا نه شروع کېږي صحیح شو مطلب دا کو ډېر قوسونه رسم کړي صحیح دی او یا ته پاس دله یا چېرته ووتلی چې بېرته راغلی ته معلوم نه شو چې اخري ما کوم کار کړی نو دې خاطر او چې کله ورته کنټینیو ویل شي نو د اخري قوس نه درته شروع کوي سره سنټر سټارټ انګل کار وکړو اخر لخوا درې سنټر سټارټ انګل ومن چې یو مرکز انتخاب صحیح دی بیا ورته سټارټ پوینټ پورې ورکو چې سټارټ پوینټ موږ څومره ډول ولري په کومه زاویه باندې د مرکز نه کله چې ورته ورکو اوس موږ ته وایي چې وایي چې د شوا څومره شو زاویه دغه زاویه د کوم ځای نه حسابېږي دغه زاویه د مرکز نه حسابېږي که چېرته دا مرکزي صحیح دی دلته ورته سټارټ پوینټ ورکړو بیا چې دلته کومه زاویه مثلا یو 15 درجې ورته زاویه ورکړو نو دې نقطې نه صفر ته شروع کېږي صحیح دی که نه راځي چا کوم زاویه ما ورته ورکړله چې فکر وکړي دومره زاویه ورشي دغه زاویه ورسوي دغه بل نقطې دغه ټوله زاویه ورکول صحیح شو اوس پرونه درس کې سټارټ ان او انګل کې په زاویې کوم سټارټ ان او انګل کې سټارټ سنټر سټارټ اینډ انګل سټارټ اینډ انګل ګوره یو ځل شروع انتخاب او بیا اخر انتخاب او اخري نقطه بیا ورته وایي چې دغه څومره زاویه ده ټوله وپوښي دا زاویه هم د ایکس محور نه شي حسابېږي همدغه زاویه همدغه ټول دا چې اینډ هم انتخاب کړی خو زاویه نه غواړي ګورې ورته وایي چې سټارټ اینډ انګل ورته وایي دا زموږ سټارټ دی صحیح دی دا اینډ دی اوس ورته وایي چې څومره زاویه ته زه وپوښم صحیح دی که نه ګورې دا زاویه چې دا موږ ته دا د مرکز نه مطلب دغه نقطې دا چې مرکز دی صحیح دی که نه دغه چې مرکز دی د دغه مرکز نه موږ ته وایي چې دغه په څومره زاویه باندې صحیح دی دې چې څومره زاویه ده چې د دې په شوا زیاتېږي اوس د 90 درجې زاویه ورکړو
زه دې د مرکز نه تر دې سره کولوي درجه زاویه ده انجینر صاحب ګوره دې لپاره موږ دا مرکز انتخاب کړی صحیح ده که نه دغه نقطې تر دې نقطې پورې دا ټول زاویې ته حساب کې دغه 90 درجې ده داسې خو نه حسابېږي چې هغه قوس ټول قوس لکه یو ناحیه خو نه راځي که نه استاد نه یو ناحیه خو نه راځي یو ناحیه خو به تاسو چې هغه ورته ورکوئ سنټر سټارټ یا سټارټ سنټر یو مرکز انټ خو نه انتخابوي چې انټ مې انتخاب کړو بیا ورته زاویه اخیستل ورکوئ تاسو چې دې لپاره څومره شعاع تعین شي او بیا چې شعاع د مخې د ټول زاویه څومره صحیح ده بل پرې سوال نشته استاد دا ولې دومره زیاته ده کوم څه تفاوت لري درسو کې د استعمال ځایونه یو بل ته څه تفاوت لري په بعض ځایونو کې مثلا موږ د دوه پلې دروازه لرو صحیح ده فکر کوم چې موږ دلته دوه دروازې لرو دلته به فرق دی صحیح ده که نه دا چې موږ سره سره صحیح شو په بعض ځای کې صرف یوه دروازه لرو په بعض ځای کې د دروازه داسې لرو تاسو راوړئ دا شین دروازه لیدلې وي صحیح ده په بعض ځایونو کې دا دروازه چې دی داسې لرو دا هر یو ځای کې فرق کوي بل دا چې مثلا په دې نقطه کې شاید چې موږ یو شکل ولرو په دې نقطه کې هم دیوال خو بې داغي یا پای یا هر شي چې صحیح ده زه غواړم چې نظر یو آبجیکټ ته دلته یو دروازه رسم کړم صحیح ده زه بل فکر کوم چې مرکز ورته یو نقطه انتخابوم صحیح ده که نه نو دغه نقطې نه مرکز انتخاب دا ګوره موږ دې تاسو دې ډیزاین دې لپاره انتخاب وکړو اوس مثلا زه یو په فکر کې سټرکچر کې کار کوم په سټرکچر کې یو نقطه کې فکر کوم جمعه لپاره ما یو قوس انتخاب کړم صحیح ده نو که دلته به فرق کوي د مرکزیت تاسو پیژنئ یو پر دوه تاسو مخکې کله لکه چې ویل دا خو د دې مطلب دا مرکزیت ثابت ان مرکزیت فرمول دی کله چې موږ دې لپاره یو مرکز انتخاب کوو کله دا مرکز یا دلته صحیح کله ته مختلف ځایونه موږ انتخابول بیا نظر دغه مرکز د سټارټ او انډ موږ محاسبه کوو صحیح ده چې په دې باندې کومه قوه راځي کومه لوډ راځي چې ورته مرکزي نقطه دغه ده نظر دې نقطې ته محاسبه کوي صحیح ده شاید پلان نشي چې کار کوي مختلف ځایونه تاسو کار صحیح ده بل ورپسې ریجنال څه کار کوي تاسو چېرته دایره رسم کوئ مطلب دا ډېر زوم ان زوم آوټ چې دا چې دا مزله شکل ته بدلېږي مزله شکل زه یو پلان اوپن کوم ګورئ چې دا ګوره شکل مزله دی که نه مطلب دا ارک دی خو مزله دی ګوره دې نقطې تر دې نقطې پورې راغلی بیا تر دې بیا تر دې مطلب دا صرف سموث نه دی تاسو کله زیډ زوم ان زوم آوټ شي د آبجیکټ مطلب حرکت وکړي که نه داسې کوي کله دا نقطه رانځي کوي کله بیا دا بل نقطه رانځي کوي په دغه کې دغه شکل ځان چې مزلې ته بدلېږي دایره هر شي چې مزلې ته بدلېږي چې مزلې ته بدل شو تاسو غواړئ چې دا بیرته خپل عادي حالت ته راشي څه کوئ ریجنال ورته وایي دلته مینیو ته ځئ مینیو کې ویو ته او په ویو کې ورته ریجنال کې ریجن مو انتخاب کوه صرف هغه آبجیکټ چې بې اضافه باندې ښکاري هغه ریجن کېږي مطلب جوړېږي او بیرته خپل سموتنس په هغه کوي او که ریجنال مو انتخاب کړه پرې مکمل صفحه کې چې هر نقطه کې کوم آبجیکټ وي جوړېږي ګورئ مطلب موږ دا زوم ان کوو که نه تاسو وینئ او کوګوال چې لږ هغه دی که نه نو دې خاطر موږ یو ځل راځو ورته وایو ویو او ورته وایو چې ریجنال ختم شو ټول نقاط کې ټول ځایونه کې بند شي ټول ځایونه کې بس ختم شي اوس تاسو کار نقطه وګورئ هغه باندې او ریجن صفحې په مخ کې مخکاري عمل او مطلب صرف کوي صرف باندې صرف یو دا کوي ریجن ته صرف دا جوړي صحیح پوه شئ پرې باندې دا خو اسانه برابر دی الیپس بیضوي ته وایي استاد هغه دا ریجنال کې دا لاین هم د سکو وګورئ چې ښکاره شي هغه نه لاین نه صرف ارک او دایره او دې کې استاد لاین هم د سکو وګورئ هغه په دې کې نشوري کوم نه مایل او لاین چې رسمه څه ده دا ګوره دا چې ما لږ شکستګي لري دا چې ګوره شکستګي سو وایي استاد هم ته څه شکستګي لري پکې نه لري دا شکستګي نه ده صحیح ده یعنی مایل چې رسمي څنګه استاد به داسې مستقیم راشي کوم یو مایل یې صرف دغه نه دغه لاین خپله مایل دی صحیح دی صرف تاسو شکسته وینئ دا ستاسو مطلب زمونږ د سترګو دید دی صحیح دی اصل کې نه دی تر کله پرنټ وي داسې نه راځي چې قطر خطي مکمل یو لاین راځي صحیح دی مطلب دا ریجنال باندې جوړېږي ریجنال صرف دایرې او قوس لپاره صحیح پوه شو الیپس وایو الیپس بیضوي ته وایي کله چې مینیو ته راشو مینیو کې ډرا ته راشو پر ډرا کې الیپس انتخاب کوو صحیح دی یا دا چې ای ال انټر کو یا دا چې دغه نه الیپس پیدا کو دا الیپس دې د مرکز د اینډ اکسس کوم دی صحیح دی نو ورته وایي چې ای ال انټر کو د الیپس ته پاتو چې الیپس انټر مطلب سپیسیفای ایکزیسټنټ پوینټ اف الیپس
د محور اخري نقطه ده. مطلب محور سٹارټ او اند دواړه یو خبره کنه. دا نقطه کې سٹارټ شول چې به مقابله ته دا اند پوینټ هم دی. نو موږ کوم د مبني نقطه قیمت ورکړو ته لاس سٹارټ پوینټ داخل پیدا کا ماشاءالله خلم ये एंटर करते हैं लस कमर्शियल सही दे کرم چې وخت ماته وایي چې سپیسیفای ادر اند پوینټ بل اخري نقطه راته وایي مطلب اخري نقطه کومه ده موږ په الیپس کې یو قطر اعظم درلود صحیح ده کنه په دې کې چې موږ اول کوم قیمت ورکوو هغه به قطر صحیح ده او بل کوم قیمت ورکوو هغه به شوای صحیح ده خو موږ خلا معلوم نه چې کوم یو قطر اعظم کوم یو قطر اصغر او چلو شو قطر اعظم ده کوم نو شو قطر اصغر ده زه ورته وایم چې زما د الیپس اند پوینټ چې سل دی صحیح مطلب چې سل دا شو دا قطر شو سل صحیح اوس ورته شوا ورکوم شوا که مثلا زه شوا 50 ورکوم ډیره به دایره جوړیږي کنه ځکه چې هلته قطر سل دا په شوا ګورې دایره ته جوړه شو صحیح دی دې خاطر ای ال انټر کو د الیپس لپاره سٹارټ پوینټ هم اخلو ورته وایي چې 200 دی فکر وکړئ او ورته وایي چې دغه نقطه چې د 50 ده فکر وکړئ چې شوا 50 شنو قطر اصغر سل شو صحیح شو الیپس رسم شو ای ال انټر کو بیا د الیپس لپاره سٹارټ پوینټ هم اخلو ورته وایي چې دا اند پوینټ زموږ په یو ځای باندې یو قیمت دی ولې زه ورته وایم چې سل دي ورته وایم چې 50 دي زاویه ما اخلو ورته 340 درجې وي ګورئ زموږ سٹارټ پوینټ 340 درجې باندې راغلی دی سٹارټ پوینټ نه اند پوینټ سٹارټ ما غوښتل صحیح شو ورته چې شوا ورته وایي شوا څومره ده ورته وایم شوا چې 25 ده پوه شئ باندې الیپس باندې بیا ای ال انټر کوو بل ورپسې لاندې لیکلي ارک او سنټر ورته چې سبا سنټر موږ کار وکړو کوم سنټر انتخاب کړو موږ به دواړه ځله شوا ورته ورکوو اول کوم شوا ورکوو په دوم کې موږ کوم چې څه کول کوم قطر ورکوو بیا شوا ورکوو نه که سنټر انتخاب کړو مرکز نه به دواړه شوا ورکوو سی انټر کوو سنټر لپاره ورته چې مرکز چیرته موجوده قیمت ورکوو په صفه یو نقطه انتخاب کړئ بیا درته چې وایي چې شوا څومره ده صحیح ده په ایکس محور باندې وای محور باندې قیمت ورکوو کنه زه ورته چې دې شوا چې دا 210 ده ګور انټر کوم ورته بل شوا څومره ده ورته بل شوا چې دا 110 ده صحیح شو مطلب چې دواړه شوا شوي مخکې یو قطر و یو شوا ورکول نه دی کې چې سنټر انتخاب کړو دواړه ورکول چې شوا ورکول دا کړی نه هم کول شي کوی سنټر انتخاب کړئ پوه یې باندې او دا ایکسس اند هغه خبره چې موږ یو قطر ورکو بیا ورته چې شوا ورکو صحیح شو ای لنټر کو دی لپس لپاره بل پسې د ارک یو قوس مطلب قوس بیزوي قوس خیر بیزوي قوس موږ لرو کنه نو د خاطر دغه څه کې ای انټر کو د ارک لپاره ماته سپیسیفای اس اند پوینټ اف الیپټیکل ارک د بیزوي ارک لپاره اند پوینټ وایي دا دی کوم چې انتخاب کړو ماته وایي چې ادر پوینټ وایي چې بل سمثینګ کوم مطلب بل نقطه صحیح کنه د دې واتر سمون دی وطن دغه دی اوس راته وایي چې سپیسیفای ډیسټنس ټو ادر اکسس with the بل محور فاصله وایي چې څومره فاصله دی ولري صحیح ده چې بل محور فاصله دا کومه مکه ته مونږ دی نو څنګه دوی مته چې سٹارټ انګل وایي چې دا مرکز نه تر سٹارټ شروع پورې څومره زاویه صحیح ده په موږ باندې هم انتخاب کړو مثلا لکه د انټر کې هم خبره ده صحیح ده اوس مې خې اند پوینټ وایي اند پوینټ څومره کومه زاویه باندې صحیح کنه نو ته اند پوینټ دی په 150 projeté. ای ال د الیپس لپاره ومن چې ای د ارک لپاره ورته وایي چې دا زموږ سٹارټ پوینټ دی د ارک صحیح ده او ورته وایي چې دا اند پوینټ دی یعنی بیزوي قوس دومره خو چې دومره نو اوس وایي چې فاصله څومره دی چې موږ چې کوم شوا ورته ورکو صحیح ده فاصله زه ورته دې چې 50 چې انټر مګرامات وایي چې خې شروع انګل څومره یعنی د مرکز نه د ارک سٹارټ پوینټ څومره زاویه ولري زه ته 300 درجې دی ولري صحیح شو ګورئ ورته اند پوینټ څومره زاویه زه اند پوینټ دی یو سلو 15 ولري انټر کوم ګورئ چې تاسو انتخاب کړئ د مرکز او د 300 ویخت او د یو سلو 15 دی پوه شئ دا الیپس دنه هم کولای شئ تاسو چې الیپټیکل ارک انتخاب کړئ چې دا په ډرا مینیو کې هم شته
بل ورپسې دی ریکټنګل وایو که نه ریکټنګل مستطیل ته وایي مستطیل دپاره هم موږ کولی شو چې د ډرا مینیو ته راشو او په ډرا کې ریکټنګل انتخاب کړو صحیح دی یا دا چې یو کو آر ای سی انټر کړو یا دا چې ریکټنګل دغه حصې نه هم انتخاب کړو صحیح شو کله چې ریکټنګل واخیست یا آر ای سی مو انټر کړو ماته چې سپیسیفای فرست کارنر اول کارنر وایي که نه اول کونج راته وښایه اول کونج لپاره هم تاسو د مبدنې قیمت ورکولی شئ یا دا چې په څه باندې یو نقطه داسې انتخاب کړئ چې انتخاب کړئ نو ټولو عرض به ورته ورکوئ او موږ ویلي وو چې موږ چې کله په اټکاټ کې قیمت ورکوو نو اول قیمت به د ایکس وي دوم قیمت به د وای صحیح دی که نه زه ورته وایم چې 50 کاما 123 دی یو ریکټنګل رسم شي صحیح شو ګورئ 50 د ایکس په محور باندې 123 د واي په محور باندې رسم شو پوه شو په دې باندې آر ای سی انټر کړو د ریکټنګل دپاره او کارنر هم اخلو یا د مبدنو ته قیمت ورکوو ګور لاندې لیکلي چې ایریا ډایمنشن او روټیشن که موږ چېرته ووړ چې یو مساحت موږ د چا راکړی مثلا راته لیکلي چې 1000 متر مربع یا 1000 دلته چې واحد درجه انتخابي 1000 متر مربع دی خو یو سمت یې درته درکړی یا یو خوا قیمت یې درته درکړی صحیح دی که نه ګورئ چې ریکټنګل زه رسمو ما ته وایي چې ما یو ځمکه دې ته پیدا کړو چې 1000 متر مربع ده صحیح دی او د یو طرف مطلب یو طولي چې هغه هر یو دی 15 متره دی یا 12 متره دی هغه 400 وي صحیح دی خو یو طول ما ته دا بل ته پیدا کړه نو موږ خو په ریاضي کې ما ته اوس فورمول نه دی معلوم چې که چېرته ما ته یو ځله راکړي ما ته وایي چې دا زه راته پوره کړه نو زه ورته بل قیمت داسې یو فورمول کې واچوم چې بل قیمت ما ته راکړي داسې تاسو نه شته چې مجبور نو داسې عادت به د دې ضربه وایي که نه یو عادت د بل عادت تاسو چې ځان پوره کړئ دا ډېر مسله بس په اسانه نه پیدا کېږي چې ډېر سړی هغه کې پلس پیرو کې شاید چې اشاریه پلس بیا هم تفاوت کېږي نو دې اټکټ دا کار ډېر اسانه کړی دی دغه حصه کې چې موږ نه بل کارنر غواړي بل کارنر ته نه ورکوو اے انټر کوو د ایریا دپاره کوو چې انټر ماته وایي چې انټر ایریا اف ریکټنګل ووایه چې د ریکټنګل یا مستطیل دپاره څومره مساحت دی زه ورته وایم چې د دې مساحت 650 دی صحیح دی انټر کوم کله چې انټر ماته وایي چې طول ورته ورکړی که عرض نو چې یو قیمت موږ ته راکړی یا طول یا عرض خو که چېرته موږ ته هېڅ طول عرض معلوم نه وي نو که زه ته مې انتخاب کړم کېدای چې د هغې ته 12 قیمت ورکړم کېدای چې بل سم د دې زیات شي بل بیلنس شو صحیح شو دا بل واحد پاتې شو دې خاطر فرق نه کوي که تاسو انتخاب کوئ که واحد انتخاب کوئ صحیح دی زه وایم چې لینت مې انتخاب کړي چې لینت مې انتخاب ماته وایي چې لینت څومره دی صحیح دی که نه زه ورته وایم لینت چې دی د دې 14.5 دی او انټر کوم چې انټر مې صرف ماته وایي چې ورته موقعیت انتخاب کړه موقعیت هم خپل انتخاب ځکه چې موږ فرست کارنر اخیستی دی صحیح دی یو ځل قیمت زموږ 14.100 باقي بله ځله خپله معلومه ده چې څومره شو دغه ځله زموږ 14.5 ده دا بله ځله چې دا 9.9 څنګه معلومه اوسه دا روان دی صرف اوس دا ډسټنس روان دی ډي آی تاسو زده کوئ خو دا موږ بیا پخې صحیح ډي آی انټر کوئ او د بل نقطې پورې فاصله دا ریکټنګل څنګه په خطونو باندې تبدیلولی شو جدا خط شوی و ته صبر وکړه کنه له ولې ریکټنګل چې خلاص شو پس او دا ورپسې درس هم دا دی تاسو صبر کوئ او درس چې خلاصېده مکمل شي هغه ورځ مو ویلې کار نه کوم افسر کې کار نه کوم افسر چې کوم مکمل ریکټنګل نه افسر اخیسته ښه ما خو ته افسر په لاین باندې کار کړی که نه نه ریکټنګل باندې هغه خو زه چې کار کوم هغه خو مخکې مطلب تاسو ډېر شیان لکه مثلا موږ تاسو آبجیکټس نه ویلې په هغې کې سرکل مونږ هېڅ نه ویلې خو هلته ما تاسو ته سینټر پوینټ ښود یا پوینټ مو نه ویلې نوټ مې راته ښود هغه دي که نه یو بل پر مربوط شی دی ښه دې پسې درته ایکسکلوډ شوی دغه درس یې مې ووایي آر ای سی انټر کوو په ښه په ایریا باندې فرست کارنر هم ورته انتخابوو ورپسې ډایمنشن دغه حالت کې هم موږ کولی شو د ایکس واي قیمت ورکړو مطلب طول عرض ورته ورکړو خو موږ دغه کې چې دی ایکس یو پرې قیمت ورکړو بیا ورته د واي قیمت ورکړو یا چې یو پرې په ایکس محور بیا د واي محور که چېرته زه ډي انټر کړم دغه حصه کې نو ما ته وایي چې یو پرې طول ورکړه بیا عرض ورکړو ډي انټر کوم ډایمنشن دپاره ما ته وایي چې انټر لینت فار ریکټنګل طول ووایه د ریکټنګل دپاره زه ورته وایم چې طول یې دی 240 خو ما ته وایي چې عرض یې ووایه بیا صحیح دی زه ورته وایم چې عرض یې 100 دی صحیح دی باقي صرف راته وایي انسرشن پوینټ وایي چې کوم ځای کې درته انسرټ کړم صحیح دی که نه مطلب کومه نقطه کې درته انسرټ کړم زه هم دغلته ویلي بس صحیح دی همدې قیمت کوم ورکړې همالته انسرټ کېږي خپله دا قیمت به څه کومې نقطې ته رسېږي دا خو د مرکز ته راځي که چېرته موږ دلته ډیاګنل رسم کړو ډیاګنل وسط مرکز دی پوه شئ په دې باندې
بل ورپسې د ار ای سی انټر کوو د ریکټنګل دپاره او فرست کارنر هم انتخابول روټیشن که زه چېرته د ریکټنګل غواړم چې په یو زاویه باندې رسم کړم نو دغه حصه کې ار انټر کوم د روټیشن دپاره ماته چې وایي څومره کومه زاویه باندې رسم په موس باندې هم انتخاب چې یو زاویه انتخاب کړو نور به زاویې به یې کړو باید رقم تاسو انتخاب کوئ خو چېرته انټر کوئ هم څه مثلا زه ورته چې 2 دېرش نیم زاویه صحیح دی باقي همغه ریکټنګل تاسو کولی شئ ایریا ورته ورکړئ ډایمنشن ورته ورکړئ تاسو څنګه خوښي صحیح دی ریکټنګل رسم کړئ دلته یو ریکټنګل دې رسم شي استاد دا زاویه د کوم ځای ده؟ زاویه د سټارټ پوینټ. صحیح ده اوس که چېرته موږ هر ځل ار ای سی انټر کوو ریکټنګل اخلو نو دا به همداسې په کارنر باندې راځي دې خاطر چې بېرته دې حالت نه اوس چې دغه ځای کې ار انټر کوو او د زاویې په ځای یا چې څو درجې دي ورته وایي صفر انټر صحیح چې بېرته صفر شي پوه شئ په دې باندې ار ای سی انټر کوو د ریکټنګل دپاره ګوره په دې اول کې موږ ته لیکلي دي چې چمفر الیویشن فلټ تکنس او وایډ چمفر او فلټ دو سلندر دلته یو دیشم 2 چمفر او فلټ دي او الیویشن او تکنس دواړه په دریم محور باندې ارتفاع لري چې دریم محور موږ په 3D کې وایو وایډ صرف اوس ته وایو صحیح دی وایډ کله چې وګورم چې تیار دغه ریکټنګل دیواري چې کوم دي سایډونه چې کوم دي دا یو ضخامت لري نو څه کوم ډبلیو انټر کوم د وایډ لپاره چې کله ډبلیو انټر کوم ته چې لاین وایډ مطلب لاین لپاره وایډ ورته ملاس دی صحیح تیار ضخیم شوی دی دا چیز دپاره که تاسو استنادي دیوال د شی رسموئ کانکریټي دیوال رسموئ شیروال رسموئ کولی شئ په راحت سره دا کار وکړئ ډبلیو انټر کوم ورته چې د لس کم د 40 شي صحیح دی آیا نور کار ایریا ورته ورکوئ ډایمنشن ورته ورکوئ روټیشن ورته ورکوئ بس دا وایډ دی دا یې اخیستی دی صحیح شو خو اوس چې موږ هر ځل دا ریکټنګل رسموو دغسې وایډ به لري صحیح دی دې خاطر چې دې حالت نه وځو نو ار ای سی انټر کوو دغه حصه کې کارنر نه اخلو ډبلیو انټر کوو چې کوم قیمت دی که صفر ورکوئ که بل قیمت ورکوئ څه مسله نه صحیح شو بس دی خلاص شو ریکټنګل خلاص شو ریکټنګل خلاص شو کوم شیان چې پاتې شو 2 په 3D کې 2 اوسني چې موږ کړل چې چمفر فلټ ویل په ریکټنګل کې هم درسره چې څنګه کېږي صحیح شو سوال پکې شته